أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله خالقنا العظيم محترم سامعین، اللہ جل شانہ پدې خپلو بندگانو باندې ډېر زیات مهربان دی چې کم یو څیز او کم عمل د دې انسانانو د پاره د خیر ذریعہ او د خوشحالی ذریعہ د دنیا او د آخرت د ترقی ذریعہ او په دنیا او آخرت کې د نجات او د فلاح ذریعہ دا الله جل شانه دې بندگانو ته تفصیلا بیان کړي او دغه اعمال کولو ترغیب ورکړي د دې فائدې الله جل شانه دې خپل بندگانو ته خودلې دي د دې په مقابله کې چې کم اعمال کم اخلاق کم عقائد کم معاملات هغه د انسان د هلاکت او د تباہی او د بربادی او د نقصان ذریعہ جوړیږي هغه نه هم الله جل شانه د خپل بندگان خبردار کړي دي د دغه نقصاناتو بیان او فرمایله دي قرآن پاک کې هم د هغه بیان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغه بیان او وضاحت امت فرمایله دي د دې د پاره چې کوم خکارونه دي بندگان په خپل معاشره کې دا کارونه عام کی او چې کوم ناروا اعمال دي او نقصان دي عملونه دي د دغه کارونو د دغه اعمالو نه دوی محفوظ شي بچ شي دغه اعمالو کې چې کوم د انسان د هلاکت او د بربادۍ ذریعہ جوړیږي ډېر اعمال دي خو صدا شان دي چې زمنګ په دې معاشره کې هغه جرم او ګناه ګڼل کېږي انسان تن اکثر ځان ساتي او ځان تن بچ کوي خو په دې معاشره کې څه اعمال دا شان دي چې هغه د ډېر لوی هلاکت او د بربادۍ ذریعہ ده لیکن د هغې نه ډېر خلک من خبر نه یو یا که خبر هم یو بیا هم سره د غفلت په دغه ګناه کې منګه مبتلا یو داسې په ډېر ګناهونه دي یوزل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دریزل دا ارشاد فرمایو چې ثلاثه لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم دریزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمای او د دې په نتیجه کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ عرض کوي چې خابوا وخسروا من هم یا رسول الله دا الله حبیبا چې دا شان خلق چې دا هغوی سره الله جل شانه د شفقت او د مهربانۍ خبرې بنه کوي هغه خلق چې الله نظر رحمت په دوی باندې نه کوي هغه خلق چې الله جل شانه د دوی تزکیه نه کوي هغه خلک چې د دوی د پاره دردناک عذاب دی دا څوک دی دا خو ډېر لوی نامراده او په ډېر لوی تاوان کې پراته خلک دی دا څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب دا درې قسمه سپیره خلک تاوانیان خلک رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام په هغه کې رومبنه ذکر کوي المسبل هغه سره چې هغه خپل کپڑا
خپل جامه د ځان پسې راکاږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، چې د مؤمن بنده د پرتوک کما حصہ د گیټو نه لاندې وي، څومره پورې د گیټې نه لاندې دا حصہ پدې پرتوک کې، پدې جامه کې، پدې کپڑا کې، پدې لنګ کې، چې پس کې څومره پټه ده دومره حصہ د بداو په جهنم کې وي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام من تاسو د دې عمل نه يرولیو چې نارینه هغه به د خپل لباس د خپل حد نه لاندې کوي، د دینه به د پنسي ښکته نه وي. لیکن نن زمونږ د معاشره هغه خلک چې د اولنی صف والا دي، چې ځان ته ډېر نیکان وایو او ډېر تقوادار پرهیزګار ځان ته وایو، زمونږ حالت او کیفیت دا دی چې په مانځه کې هم زمونږ دا پنسي دا د گیټو نه ښکته، او بغیر د مانځه نه هم زمونږ دا پنسي دا د گیټو نه ښکته. او کڅوک لک تقوا والا دی نو هغه پکې دومره وکي چې د مانځه په دوران کې پرتوګ لګوچت کی، او چې څنګه تاوشي د تاویدو سره واپس پرتوګ لاندې کی، چې دا اوسه پورې کمی بډې ما والی وي او پنسي مې اوچتې کړې وي، دا خو د لیونیانو کار دی. زه خو لیونی نه یم، زه هوښیار انسان یم، تعلیم یافته یم، ایجوکیټډ سړی یم، نو زه به د خپلې پنسي دا به د دې ګیټو نه لاندې ساتم. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم من تاسو د دین یری چې ګوره دا عمل مکوئ، کدا عمل کې نو استاد دا عمل استاد جهنمی کې دو ذریعہ، کدا عمل کې استاد دا عمل د قیامت پرز د الله جل شانه د رحمت او د شفقت د خبرونه د محرومتیا ذریعہ، د الله د نظر رحمت او د نظر کرمنا د محرومتیا ذریعہ، او استاد دغه عمل د دردناک عذاب او د دردناک سزا سبب. لیکن پروا د چا نشته، د بزرگانو دا حال له د منځګزارو دا حالت او کیفیت ده چې هغوی د دې شی بالکل پروا نه کوي، سوچ هم نشته ده چې دام زه جرم کوم او زه په یو جرم او په یو ګناه کې مبتلا یم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رونو موږ د دین یې راولیو. معاشره کې دا ډېر عام خبره شوې ده، خود دې د پاسه چې کوم لوی جرم دی هغه دا چې زمونږ خزو پنسي برکړلې او د هغوی تر نیمو پندو پورې پنسي راللې، او نارینهو زمونږ پنسي ښکته کړې، د ځان نه مو اجلاګان جوړ کړل او د ځان نه مو ښځې جوړې کړلې. پنسي د ځان پسې براکاږو او شرم برا کې نه وي، او د ښځو په شان مزل او رفتار به هم کوو، هغه طریقې چې کوم د ښځو وي او کم خویونه عادتونه د ښځو هغه موږ په ځان کې پیدا کړل، او د نارینهو چې کم عادات هغه ښځو په ځان کې پیدا کړل. غټ غټ بوټانا چول او پنسي بډوال دا د نارینهو شیوه وه چې نارینه به په دا شان حالت کې. نن زمونږ ښځو بوټان هم غټ غټ د نارینهو هغه شروع کړل او پنسي هم هغوی را بډوالې، او زمونږ نارینهو دا دوی حالت او کیفیت دا شو چې بس زړې چپلې او ځان پسې خپې راکاږه، کش 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 روډونه ټول زمونږ په چپلو باندې پاک شول. څوک که چېرته یو ځای کې تلاوت کوي یا مونځ کوي د هغه توجه مکمل خراب، ځکه یو ځوان روان دی. نو زمونږ عادتونه خویونه دا مکمل طور سره په بل طرف روان دي. معاشره مو بالکل الټه کړې ده چې چا ته کم حکم دی د هغې خلاف، نو زنانو ته حکم داده چې د سر نواله تر دند خپې د نوکه پورې به خپل ځان پټ ساتي، هغې خپل ځان هم مکمل بربند کړلو. او نارینهو ته دا حکم و چې ته به د خپلې ګیټې کم از کم دا به ته کلاو ساتي. حکم خدا دی چې تر نیمو پنډو پورې به ستا پرتوګ وي، تر نیمو پنډو پورې به ساتي. لیکن که ته دا نشې کولی، دا عمل ستانه نه کېږي، نو کم از کم چې ستا دا ګیټې ستا په دې پنسو کې پټې نشي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د تاکید د پارا دریز الله ارشاد فرمایي چې ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ابو ذر غفاری سے تپوس کې چې دا خو ډېر کم بختان دي او ډېر سپیره خلق دي، دا څوک دي؟ دا الله حبیبا. نورم باندې پکې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ذکر کوي المسبل، هغه سړی چې هغه د خپل کپڑا د خپل حد شرعي نه لاندې راکاږي د ځان پسې، دا انسان دا الله جل شانه په نسبت دی هغه سپیره انسان دی، دا کم بخت او کم نصیب انسان دی چې په ظاهر باندې ډېر تقوادار ځان جوړ کړي دی، د ډېر لوی اخلاق والا ځان جوړ کړي دی، د ډېر لوی اعمال والا ځان جوړ کړي دی، خدا الله په نسبت باندې دا حیثیت دی چې الله به ور سره خبرې نه کوي، الله به د مینې او د محبت خبرې به ور سره نه کوي، الله به ورته په نظر رحمت باندې نه ګوري، الله به د تزکیه او صفائی سترایی به نه کوي، الله د د لپاره دردناک عذاب تیار کړی دی. نو دا څومره لوی تباہی سره موږ مخ یو، دا څومره لوی نقصان سره موږ مخامخ یو، لیکن زمونږ پروا نشته دی، د دغه خبره طرف ته زمونږ سوچ نشته دی. نورونو نن به د الله سره دا لوس کوو چې تر اوسه پورې زه په دې جرم کې په دې ګناه کې مبتلا یم، د نن نه بعد به زه الله ته توبه وباسم چې پروردګاره بس تر اوسه پورې مې دا جرم کړی، د دې راته معافي وکړه او د دې نه بعد دغه ګناه دا جرم به زمانه نه کېږي. نو پیسې د خپل حد مخکته کول دا په مونځ کې هم ناجایز دي او بغیر د مونځ هم ناجایز دي. نو نه به په مونځ کې د خپل پیسې د ګټو نخکته کوي او نه بغیر د مونځ د خپل پیسې دا به د ګټو نخکته کوي. دواړه صورتونه علماء لیکلي چې دا ناجایز دي، ناروا دي. نو لومبنه کس په دغه خلکو کې چې د نبی رسول الله والسلام په دغه تاوانیانو کې ذکر کړی دی هغه دغه المسبل. دویم نبی رسول الله والسلام فرمای المنان، هغه انسان چې هغه خپل خېګړې نور طبيعت دوباره دوهراوي او په خلکو باندې د خپل خېګړو ثباتنه کوي او خپل خېګړې هغه به تور احسان ورته یادای چاله کراشه نو چې کلک ته نمخ کې رسو شي شرمېږم نه ولې بل ورځ می چې ته زکات درکړو. نو زکات خو د خدای حکم دی، نو د هغه احسان په ما باندې ولې کې دا خدا الله جل شانه حق الله ته دی ورکړی دی او په ظاهر باندې ما قبول کړی دی. نو د دې بدله به واست زمانہ لري ټول عمر بزستا غلامی کوما او ټول عمر بزستا د پاره دا شان بیګارونه کوما چې دا شان یو کار چې مزدور هغه په 2000 روپے نه کوي په ما باندې به په مفتو کې زکه چې زکات دی را کړی دی او ټول عمر په هر ځای کې بز الکه څنګه جل زکات پیسې څنګه شوي او ختم شوي کنا او سړي په واخصل بل څه چل دی په نه کړي یا دا خدای بندا ته دا شرمول ولي کې او دا شی ته ولې د خلکو په معاشره کې ما ته وسخکارا کې چې ما دا شانتوره کړی دا او دا خواره کې دا شان ذلیل دی او دا به یار به مددگار سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا عمل کوي دا انسان دا پډیر لوی تاوان کې دی، ډیر لوی تاوان کې دی پروت دی. نو دا تاوان نه وزن بچو خېګړه به د الله جل شانه د پاره کو دا هر چا د سره بالخصوص د خپل خپلوانو د رشتہ دارانو سره د خپل بال بچ سره د خپل ورونو خويندو سره د ترونو د ماماګانو سره د دې ټولو سره به زمونږ خېګړه وی، لیکن ثباتونه به په چا باندې نه وی یا د تواری به په چاته نه وی. چاله کا پلانکی ټیم کې ګوره ما در سره داخه کړیو او پلانکی ټیم کې ما در سره دا شان چل کړي او تا باندې دا حالت وو. نبی رسول الله والسلام فرمایي چې څوک دا عمل کوي دا کار کوي نو دا سره په ډېر لوی تاوان کې دی. نن په معاشره کې وګوره زمنګ د اکثر خلکو دا حالت دی، الکه دا ډرایور دی کمزور دی د تلک تنخواه ډیر ورکو کرا نه مړه د ته زچیر او ټایم ورکوم چې کوم کور کې زیاتی شي چې سپی په شوګان خوري او چې یو انسان ته ورکړل هغه احسان په د باندې وساړي او دا مت تنخواه کې حساب
چې نه دته زه د کور کې چې کومه 3 ورځې 4 ورځې پاتې ترکاریو سالن وي دا ول ورکم دین د ځان سره داوړي او د دې یاد دهانی مرته کو ټیم په ټیم باندې چې ما ور سره دا خېګړه کړې ده نبی عليه السلام فرمایي چې دا عمل مکوا دا کار مکوا کدا کار دا عمل پتا کی موجود دی نو د دې دومره لوی تاوان د استاده پاره چې دا الله جل شانه د هغه خپل کلام نه به محروم شي د نظر رحمت خداوند نه به محروم شي د دردناک عذاب د هغه مستحق به جوړ شي نو زمون په دې معاشره کې دا جرمونه شتا دا گناهونه شتا دا عام دي لیکن منګه د دې ګناه د دې د نقصان نه خبر نه یو او دا ټول د یو لوی اجره کې به کسب ناسی او دا براو غواړي لکه څه چللې لانکه کار وکاو کنه سیبه زه خوزګار نه یم نو بس دې باغ خپل زاړه احسانات به شروع کی نورونو یاد ساته چې دا ستاده پاره تاوان دی الله جل شانه هم فرمای چې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اے مسلمانانو چې دا چا سره مسخیر خیرات او خېګړه کړی دا تاسو په دې اسباتنه باندې او د ته په اذیت او تکلیف رسول سره دا ځای کوي ما دا بربادوي ما چې کومه خېګړه دی وکړه بس الله جل شانه سره دې کړی دا الله د پاره دې کړی دا الله جل شانه نه بدله طلب کوا الله بدر تبذیت درکې د دې ثوابونه په دنیا کې هم دل درکې آخرت کې به هم درکې خو شرط دا دی چې دا دوه خوونه پتا کې نوي زباتنه درکې نوي او دغه کس د اذیت او تکلیف دی نه ور کړي نو چې کم دا شان غیرتمن انسان وینو هغه باندې چې ته دا خبره یاد کې چې یاره جی پلان کې ټیم کې می چې در سره دا چل کړو نو هغه وای چې خدای پسمک نه نوته وي خو چې دې سړی ماته دا خبره د دې خلکو په وړاندې نه وې کړي پدې باندې انسان ته دک رسیږي تکلیف رسیږي چې کوم انسان کې سناس غیرت وي نو هغه دا خبره نه برداشت کوي نو الله جل شانه هم د خپل بندگانو د پاره دا خبره نه برداشت کوي الله پدې باندې خفه کیږي چې دا کار دا عمل مکوي نو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې هغه سره چې هغه د خلکو باندې د خپل احساناتو زباتنه کوي دا ځای احسانات په یادې او دغه ټیم په ټیم باندې مخه ته ورته کوي الګه غوستاجی غړې کې ټیم ګوري کنا ا پټکه وهي کنه وهي استاد هغه جامع دي څنګه شهودي ګندلې کنا یادا خدای بندا خو بستار کړي نو شرمول مکوا کزه ګندم کنه ګندم کزه پټکه ته نوام کنه ما کټیم پکې ګورم او کلستا ما سره کار څه دي نو دا غلط خوې دي سپک خوې دي پدې باندې الله ډېر زیات خفه کیږي الله پدې باندې ډېر ناراضه کیږي نو دا سوچ دا مکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا خوې دا عادت درکې دي نو یاد ساته چې د قیامت پر ورځ باندې هم الله د مين او د محبت خبرې در سره نه کوي یاد ساته چې الله به نظر رحمت تر باندې نه کوي او الله به تا ته دردناک عذاب درکې ځکه دنیا کې د خلق د دردولې دي د دوی سړونو ته د دوک او تکلیف رسول دي دریم رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دغه کمبخت او سپیرو خلکو کې یو هغه سره هم دی چې هغه په دروغ او قسمونو باندې د خپل سازو سامان خرڅي لکه په ځمن په عام معاشره کې کڅوک لوی کاروبار والا دی هغه هم ټول په قسمونو باندې روان دی او کڅوک د ریړې والا دی هغه هم په قسمونو په دروغ باندې روان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دریم هغه سپیرو خلکو کې هغه سړی دی المنفق سلعته بالحلف الكاذب چې د دروغ او قسمونو باندې د ترویج د خپل مبيعي کوي او دروغ وي او په دروغ باندې د قیمت بڑاول غواړي او دا د خرج شي نه دی لیکن د په دروغ باندې کوشش کوي چې بل سړی په دوکې کې واچي او د غسیز ور باندې خرج کی ورتینی کی او بیا به یو بل سره پنځه مولي چې زله خیر سره سړی مو والو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې نه ځان دی والو ځان دی په تاوان کې کړلو او ډېر لوی تاوان سره مخامخ شولې نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه درې قسمه ګناهونو د دې هغه نحوست مونږ ته بیان کړی دی نو د هر ګناه خپل نحوست ته
د هغه خپل سپیرتوب دی دنیا کې هم د ذلت او د خوارې ذریعہ وي په آخرت کې هم نو بالخصوص نن به منګه د الله جل شانه سره دا عهد کو چې دا درې عملونه به منګ نه کو اول لا چې دا خپل پیسې به د ګټو نه لاندې نه ساتو نارینه چې څومره یو چې څوک ځان ته نر وي او نارینه وي نو هغه ته حکم داده چې خپل پیسې به د ګټو نه لاندې نه ساتي دویم چې چا سره مو خېګړه کړې ده دغه خېګړه به په زندګۍ کې د تبیا نه وایو چاله کتا سره پلان کې ټیم کې ماده شان احسان او خېګړه کړې و هغه ځان ته یاد کا دریم نمبر دا چې په دروغه باندې با خپل سازو سامان دا د خرصولو د پاره نه برابر او چې بل دوک کولو د پاره په دروغ باندې قسمونه کوو زکه چې په دې باندې الله ډیر زیات خفه کیږي الله په ډیر زیات ناراضه کیږي الله جل شانه دې د خپل مرزه مطابق د ژوندۍ تیرولو توفیق راکړي